کله داسې کېږي چې دلته په سعودي عرب کې یا دی په بل ملک کې اوسېږي، هلته روژه یو ورځ مخکې شوه، او پاکستان کې یا افغانستان کې یا که د بل ملک ته یو کس او هلته روژه د دوی نه یو ورځ وروسته ده، نو کوم ملک کې چې دی اوسېږي فی الحال مسافر دی، هلته مخکې د خپل ملک کې وروسته، او د سفر وکړو لاړ هلته په دې منځ کې دی چې ځم کلي ته، اکثر خلک اختر له ځي، کلي ته لاړ. نو اوس دوه حالاته کېدی شي، یو خو داسې چې دی چې کوم ملک ته روان دی هغه وروستو دی، د کوم نه چې روان دی هغه مخکې دی. نو په داسې حالاتو کې به داسې کېږي چې دی به اختر کوي هم هغه ملک سره کوم ملک ته چې تللی دی، که هغه دی خپل ملک ته تللی دی او که هغه دی د خپل نه بل ملک ته تللی، داسې هم کېدی شي. نو دی به اختر کوي د هغوی سره، یاره وي که زه د هغوی سره اختر کړم نو زما چې دی روجې زیاتېږي، یعنې 10 روجې هغه ملک کې ونیوی شي د کوم ځای نه چې دی تللی دی، 10 په دې بل ملک کې ونیوی شي، نو دی به څو نیسي؟ دی به 11 روجې نیسي. موږ هېڅ خبر نه، یو سره زیاته ده. خو ته ځان له اختر کولی نه شي چې ته ځان له یوازې څه کې زه اختر کوم نه، ته به لکه پرون موږ حدیث ذکر کړی، رسول الله وسلم وایي چې اختر هغه دی چې خلک یې اختر کړي، روژه به د خلکو سره روژه کوي، قرباني به د خلکو سره قرباني کوي، ته به ځان له یوازې نه یې کوي. نو یو مسله دا شوه. دویمه داسې کېدی شي چې دی د ده د روژې کمې شي، داسې هم کېدی شي لکه که دی د هغوی سره اختر کړي نو 28 روژې جوړېږي، 28 جوړېږي. ولې؟ ځکه چې د کوم ملک ته چې دی لاړ هغه ته یې مخکې دی، هغوی مخکې روژه کړې وه او دی یو ورځ وروسته روژه کړې وه، نو که دی اوس د هغوی سره اختر کوي نو د ده به څو روژې جوړېږي؟ 28. موږ وایو د دوی سره به اختر کوي او بیا به پسې یوه روژه ونیسي، ځکه چې اسلامي میاشتې دا د یو کم 10 نه کمیږي او د 10 نه نه زیاتېږي. نو موږ درته وایو چې ته به یوه ورځ روژه بیا وروسته ونیسي، د اختر په ورځ روژه نیول حرام دي، او ته به دوی سره اختر کړي. 28 روژې دي شي، بیا به دوی سره اختر کړي، بیا به یو روژه هغه به راوګرځي. د دې داسې مثال دی لکه ته یو ملک ته روان یې، ستا په دې کوم ملک ته یا کوم علاقې ته چې ته روان یې هلته نور ستا دې نه وروستو ډوبېږي، ستا دې علاقې نه، لکه هلته 3 ګنټې نور لیټ ډوبېږي یا 2 ګنټې وروستو ډوبېږي. ته به روژه ماتې له چا سره کوې؟ کوم ملک ته چې ورسېدې ته به د هغوی سره روژه ماته کوې. ته به دا نه وایې چې نه زه چې د کوم ملک نه راغلم هلته خو به چې 2 ګنټې شي. ته چې اوس کوم ملک ته تللی هم هغه ځای کې به ته انتظار کوې چې نور کله ډوبېږي، چې نور کله ډوب شو بس ته به څه وکړې؟ ته به روژه ماتوې. دې دغه مثال دی. او دا مسله اکثر راپېښېږي دی، هر چا ته راپېښېدی شي. کله سړی د خپل ملک نه بل ملک ته ځي، کله د بل نه خپل ملک ته راځي. نو هغه داسې چې هغه ملکونو کې کله داسې شي چې یو ملک کې ورځ مخکې روژه نیوی شوې ده، بلکې وروسته نیوی شوې ده. اوس بله یو مسله ډېره اهم، لکه دی لاړ په سعودي کې موږ ووایو چې یو ورځ مخکې روژه ونیوی شوه د پاکستان نه، صحیح شو. دی چې کله هلته ورسېدو نو سعودي کې چې د اختر اعلان وشو پاکستان کې مو شو. تعلیم دی دې مسلې ته. نو که سعودي عرب سره روژې پوره کړې نو څو شوې؟ 10 شوې. پاکستان سره یو کم 10 شوې. پوه شوې په دې مسله؟ اوس دې سوال کوي چې زه به څو نیسم؟ موږ به ده ته وایو چې ته به هم د هغه ملک سره یې او هغه احکام په تا لاګو کېږي کوم ځای کې چې ته یې، اگر که ته یو کم 10 روژې نیسې. ورسېدې په دې مسله؟ که بیا هم د چا په زړه کې څه سوال و اخره کې کولی شي انشاءالله. بله مسله، دا ډېره اهمه مسله ده چې یو سړی د کافرانو په ملک کې اوسېږي، دی به روژه چا سره نیسي؟ چې مسلمانانو ملک کې خو بیا هم اهتمام کېږي، میاشت ولیدی شوه ونه لیدی شوه. کافرانو په ملک کې خو دې اهتمام نه کېږي، دی به چا سره روژې نیسي؟ نو ګوره هلته الحمدلله اسلامي مراکز شته د کافرانو په ملکونو کې، دی به هغوی ته روژه وکوي، هغوی ته به واپس کېږي، د هغوی نه به معلومات کوي او د هغوی په خبره به عمل کوي. او که پرونۍ خبره ده که چا پکې دروغ ویلي نو ذمهوار هغه دی د قیامت پر ورځ، ته ذمهوار نه یې.
اوس دی وایي داسې ملک کې اوسېږم چې هلته اسلامي مرکز نشته، نو زه به څه کوم؟ نو ته به نږدې اسلامي ملک سره یو ځای روجکې واختر کې، نږدې اسلامي ملک نږدې. بیا موږ دا نه وایو چې ته به د حرم سره، دلته به داسې دلیل نشته. او هغه تا ته چې نږدې دی نو هغه په هر لحاظ تا ته نږدې دی. د سپومۍ د راختو د میاشتې د راښکاره کېدو وخت، ورځ او شپه، موسم، د هر څه یو بل ته نږدې دي، ډېر ځکه چې دا ملک تا ته نږدې دی. نو ته به د هغوی د معلوماتو کې چې د هغوی روژه کله ده، ته به د هغوی سره روژه کوي. کله د هغوی اختر دی ته به ورسره اختر کړي. ها دا یو مسله موږ پرون ذکر کړې وه، که چېرته د وریځې د لاسه میاشت ونه لیدی شو، لکه اوس موږ د شعبان په میاشت کې او اخره کې بیا د میاشت لیدو اهتمام به کېږي چې یاره موږ میاشت وینو، که میاشت ولیدی شوه نو رمضان به، او میاشت ونه لیدی شوه نو طریقه بیا دا د رسول صلی الله علیه وسلم فاکملوا عدة شعبان 30، شعبان به څو پوره کړي؟ 30 به پوره کړي. ها هسې تپوس که په سبا بیا میاشت ونه لیدی شوه موسم د لاسه یو 30 به کړي؟ نه، د 30 نه اسلامي میاشت نه به راکېږي. چې شعبان 30 پوره شوه نو په دې پسې یقیني چې دی دا رمضان دی. یو بل نصیحت به راته وکړمه او دا د زړه نه، هغه دا چې زموږ د پښتنو یو بل مرض دی، هغه دا چې صرف د خپل ملک او د خپل علاقې په باره کې نه، د قسمه قسم ملکونو په باره کې به روژې خوړلې. اوه دې کال به یې لمنډه وي 2 خوړلې. د سعودي عرب په باره کې به د حج د میاشت 2 ورځ دا کړې ده. ولې لکه ولې سعودي عرب میاشت 1 ورځ مخکې ولې د حلې ونه وي او وایي چې نه د حج د میاشت 1 ورځ یې لیټ کړه. ولې وایي دا بیا د حج د جمعې عرفات د جمعې په ورځ راځي نو ګڼه پکې ډېره وي، نو دوی سره بیا طاقت نشته چې لکه میلمستیا وکړي. یو ملک د ملیونونو خلکو خدمت کوي 24 ګنټې، که دا صرف د حج مسله نه ده، اوس هم په خدمت کې لګیا دي. اوس هم په حرم کې، په مکه کې، په مدینه کې لوی په لکاو مخلوق ځي راځي. هغه په کلنډر کې لوبه صرف دې لپاره کوي چې لکه د حج د عرفات د ورځې د عرفات د جمعې په ورځ رانه شي. دا زموږ خبرې دي، دا د دې بعضو عقل دی. ته به ورته حیران شي، ته به وایې چې دا څه ګپ دی، دا خو عبادت دی. او دا څه وړه خبره ده چې یو اسلامي ملک هغه د دومره غټ عبادت په باره کې د خلکو سره دوکه کوي، او په میلیونونو خلک را روان دي، په لکاو خلک را روان دي، دا عبادت به کوي، سبا به الله ته مخامخ کېږي. څوک لیونی دی چې لازمه به دا د ډیری نیوز دي. خصوصا دا خبرې بعضو له مزه کله ورکوي، دا ډوډۍ چې وخوري که نه خېټه یې ډکه شي، ورپسې بیا یې پیاله تریخ چای وڅښي، بیا ویې خوړلې او باقاعده کله وایي پاکستان خوړلې ده، کله وایي سعودي خوړلې ده، کله به وایي افغانستان خوړلې ده، کله لکه ته چا په دې ډیوټۍ لګولې؟ دا ذمهواري تا له چا درکړې ده چې ته د خلکو روجي حسابوې چې هغوی خوړې ده؟ بل لوی نقصان دا دی مسلمانان ولې په شک کې اچوي؟ ولې د خلکو د عبادت ته خرابې؟ بس چې چا روجې نیولې ده الله یې ته قبول کړي، ستاسې ذمهوار خو نه یې د دې چې نه کله به کېدای شي 2 روجې خوړی شي، دې کال له 2. نو سړی به حیران شي چې یالله اوس دا دله به څه جواب ورکړي؟ ته به وایي چې دې څه په کمیټۍ کې دی، که ده سره څه داسې ناشنا آله لګېدلې ده چې هغه د حکومتونو سره نشته. نو حکومتونو سپومۍ ونه لیده، خو ده د خپلې کمرې نه د کمرې نه چې ته په څه طریقه لیدلې ده وایي 2 وخوړې. نو د نصیحت زما دا دی چې دا قسمه خبرې مه کوئ. یو خو دا ده ګوره ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. الله وایي کومه خبره چې تاسو د خولې نه راوباسئ نو دا لیکلی کېږي. یو دا لیکلی کېږي. دویم ته مسلمانان په شک کې اچوي. لوی عبادت دی روژه، حج، اختر، او ته پکې خلک شکیان کې، کله وایي داسې شي دی، کله خپل عبادت سره کار ساته او په دې مسلو کې ګوتې مه وهه. بس چې څوک په کوم اعلان مطمئن دی او د کوم ملک سره روژه کوي او اختر کوي ته پکې ګوتې مه وهه. مه خپله رای په چا باندې لاګو کوه. لکه اوس ګوره یو سړی په دې مطمئن دی چې یاره سعودي عرب کې میاشت ولیدی شو، موږ به د هغوی سره روژه کوو، موږ به هغوی سره اختر کوو. بس صحیح شو، ته په دې مطمئن یې، خو بل مسلمان باندې به خپله رای په زور نه لاګو کوې. یوه. دویمه هغه بل مسلمان ته به په دې نظر نه ګوري چې د ده روژې نه دي شوي ده، ځکه چې هغه په یو
او دا تحقیقي قول پرون به موږ څو خبره وکړه، څومره خبره به موږ وکړه. ته به دا نه لکه زه حیران شم کله ناکله د بعضو مولیانو تقریرونه واورم، لکه مولیان چې دا وایي چې بس یو ځای کې میاشت ولیدی شي موږ ټول به د هغوی سره او شیطاني روجې مې نیولي دي. لکه ته زما روجې ته څنګه شیطاني روجه وې؟ زه په یو دلیل پسې روان یم. د علماو یو قول لوی علما د هغوی دا رایه ده، دا فتوا ته دې شیطاني څنګه زیات نه زیات ته دا ویلی شي چې زه په دې خپله خبره مطمئن یم، ما ته په دلیل معلوم دی یا ما ته په بل څه معلوم دی. نو د اختلافي مسایلو هم څه آداب وي، سړی په یو بل باندې د کفر فتوې نه لګوي چې په یو بل باندې د کفر فتوې لګوي، یو بل سره به غم خادي نه کوو، شیطاني روجي دي او پلانۍ روجي دي او دا روجي دي، د دې نه ځان ساتي.